د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت قرغیو ولسوالۍ مربوط په سرخکانو سیمه کې د کرنیزو توکو د پلور لپاره دوه پوړیز مارکیټ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې موخه په جوړو شوو مراسمو کې چې نن چهارشنبې د وري پر 28مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شول، پر مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، قرغیو ولسوال نصیر احمد همت، د دې ولسوالۍ خروال زیارمل الکوزي، ملي تاجر شکر الله یو شمېر نورو ګډون کړی و. د قرغیو ولسوالۍ خروال زیارمل الکوزي د معلوماتو له مخې د سبزیجاتو د پلور دوه پوړیز مارکیټ به په 15 جریبه ځمکه کې د ملي تجار شکر الله او قرغیو خروالي لوري جوړیږي. هغه زیاته کړه په دغه مارکیټ کې به 25 د سبزیجاتو او ټولو کرنیزو توکو لوی خونې جوړې شي چې د لغمان سربیره به د ختیځ زون ولایتونو سبزیجات هم د پلورلو په توګه په دې مارکیټ کې ساتل کیږي. دغه مارکیټ به په 15 جریبه ځمکه کې د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو په ساحه کې د تعلیمي ساحې لپاره ظرف ساحه کې جوړیږي او دا به دوه پوړیزې او په دغه مارکیټ باندې به له 15 میلیونه افغانۍ نه ډېره سرمایه‌ګذاري کیږي او دا سرمایه‌ګذاري به په موقت ډول او دا به داسې یو سبزي مارکیټ جوړیږي چې د ټول زون په سطحه یو مناسب مارکیټ به وي. د لغمان او د زون په سطحه د ټول د سبزیجاتو د بازاریابۍ لپاره به یو ښه مارکیټ وي او په دغه مارکیټ کې به 25 کپې په اول وخت کې جوړیږي چې هره کپه به 8 پر 4 مترو مساحت ولري او د ټول هغه اصولنامې شرطنامې چې دغه مارکیټ لپاره د جناب والي صاحب د هدایت نظر لاندې سکه موږ جوړ کړی هغه د کتلی او په ټولو دوه اړخیزه تفاهم سره سوی او دغه یاد مارکیټ یو شخصي تاجر شکر الله عبدالرحیمزي نومیږي، د هغې لخوا نه په شخصي خپل سرمایې باندې جوړیږي د قرغیو د ښاروالۍ سره په مشارکت ډول سره. ورپسې ملي تاجر شکر الله وویل لغمان سره د مینې په خاطر په دې ولایت کې پانګه اچونه کوي. نوموړي زیاته کړه په دغه مارکیټ کې به د ختیځو ولایتونو سبزیجات د پلورنې په موخه وړاندې کیږي. قرغیو ولسوالۍ د موږ داسې یو مارکیټ دولتي هم نه درلوده دې ځای کې او موږ غواړو چې یو دولتي مارکیټ جوړ کړو د خلکو لپاره د خپل د سبزیجاتو خاطر باندې چې دا پیشرفت وکړي. په ورته مهال لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ملي تاجر شکر الله او قرغیو خروالۍ له مسؤلینو مننه وکړه چې په لغمان ولایت کې د بزګرو د سبزیجاتو د ساتنې په موخه د یو معیاري مارکیټ په جوړولو کې پانګه اچونه کوي. نوموړي زیاته کړه په همدې سیمه کې یو ستر مارکیټ به په راتلونکي کې د حکومت لخوا هم جوړ شي. دغه یو د لغمان په کچه بلکې د زون په کچه یو مهم د زراعتي محصولاتو د تولیداتو د فروش لپاره او هغه سهولتونه چې د دهقان لپاره پکار دي چې ډیر وخت موږ ارزو یې کوله. مثلا دهقان خپل همت لري، تخم لري، اوبه لري، ځمکه لري، کار کوي، دا عناصر تکمیل دي. اما مارکیټ مسله مشکل درلود نو موږ مارکیټ ورته ایجاد کوو. انشاءالله دا یو موقته دوره ده، یعنی دا خو یو ازمایشي پړاو ده. اصلي موږ یو لوی مارکیټ چې په پام کې ده چې هغه به تقریبا 1.5 تر 2000 دوکانونه ولري. هغه به بیا ډیر په غټه کچه وي د افغانستان په کچه چې موږ 400 جریبه ځمکه ورکړې ده. دا خو په 15 جریبه کې ده. اما نور چې بیا موږ پلان لرو هغه اوس موږ د خاکه د غلوی مارکیټ چې په 400 جریبه کې ده هغه مو دولت ته ورکړی ده. دولت اوس هغه پخوي، کار پې کوي او 18 سکتوره پکې شامل سوي دي چې هغه د طرحه نهایي کې غني کې بیا بالاخره به تدارکاتو ته ځي. هغه هم د عامه او خصوصي مشارکت پر بنسټ جوړیږي لکه دا چې د عامه او خصوصي مشارکت پر بنسټ جوړه شوه. نو انشاءالله زه امید لرم هغه لازم حمایتونه او سهولتونه چې د دې مارکیټ د انکشاف لپاره پکار ده، د سرمایه گذارۍ د تشویق لپاره پکار دی، هغه به انشاءالله زموږ له اړخه وسي. موږ انشاءالله په ډیرو مسلو کې مشکل نه لرو. همه یو عمده ستونزه لرو چې د ملکیتونو انتقال موږ ته ډیر ناوخته کیږي. که ملکیت په خپل وخت را انتقال سي غصب مخه نیول کیږي، شهرک جوړیږي، شهرک کې منازعه به نه پیدا کیږي، ملکیت به را انتقال سوی وي. دغه مسلو لپاره اوس هم موږ ډیر لوی پروژې نورې لرو چې که د مارکیټونو مسله ده، که د نورو سرمایه ګذارۍ مسلې دي، که د شهرک مسله ده، مثلا که د صنایعو مسله ده، که د برق د سټیشن مسله ده، که د هوایي میدان مسله ده. که دا ملکیتونه را انتقال سي نو بیا به موږ پلان پې تطبیق کړی سو. نو له دې خاطره انشاءالله زه امید لرم چې ځینې کار چې په مرکز پورې اړه لري چې په هغې کې چابکوالی راسي نو په ولایت کې دا پوتنسیل او دا ظرفیت وجود لري چې
په کار کې چابکوالی راسي. والي ننګ ویل پانګه لرونکي به لا نورو پانګه اچونې ته تشویق کړو ترڅو په راتلونکي کې نور تاجران په دې ولایت کې سرمایه ګذاري وکړي. هغه ویل هغه سرمایه لرونکي چې غواړي په لغمان ولایت کې پانګه اچونه وکړي ولایتي اداره ورته ځمکه په واک کې ورکوي. ښاغلي ننګ د غراض جوړونکي شرکت ته د کیفیت په اړه هم لازمې سپارښتنې وکړي.